السلام علیکم څنګه یې ښه جوړې سکړایاست په خیر ښه خو په جوړې وختونه زده کوم د دې ډایرکټ سبجیکټ خبرې کو سبجیکټ په مابینځ کې یا خبرې وي یا غږونه یا کوم ځای غلط مې کې دغه لپاره بخښه کوي سي نو اوس نن ما دوه ټسټ راخیستي دي یعنی دوه هارمونه مو راخیستي دي سي سبجیکټ مو د هارمون سره راخیستي دي په هغه کې مو دوه راخیستي دي یو دی د جی ایچ آر اچ په نامه باندې دی یو دی جی ایچ په نامه باندې یعنی دواړه د یوه سره تعلق لري سیده نو یو سبجیکټ دی دواړه په دې وجه باندې خالي په دوه نومان دي یو ته وایي کېږي سټیمولیشنز او یو ته وایي کېږي بیسل سیده نو په دې وجه دواړه سره د خلاصوم اول واري د جی ایچ آر اچ په نامه باندې کوم هارمون دی هغه باندې سره د خلاصوم بیا به جی ایچ باندې سره د خلاصوم سیده زه چې مخته ځو د جی ایچ آر اچ په نامه باندې کوم ټیسټ دی د فول فارم دی گروث هارمون ریلیزینګ هارمونز یعنی دې ته وایي کېږي یعنی گروث هارمون ریلیزینګ هارمونز سیده دې ته په نور نومانو باندې هم وایي کېږي نو دې ته په نور نومانو باندې هم وایي کېږي دا ولې په هره بڼې ته چې واوړي هغه جلا نوم لري سیده نو زه اوس دوه نومان درښیم نور بیا په دغه کې ما درښکاره کړی دی لیکایي کې په هغه کې بیا ته وګورئ سیده یو ته وایي کېږي سومو کرونین او یو ته وایي کېږي سوموټو ریلین یا کریلین سیده دا بیا خپل په فارم لري هر فارم کې جلا نوم لري په دې کې سیده راځئ چې مخته ځو د گروث هارمون فل کار چې دی او څه کوي سیده گروث هارمون ریلیزینګ هارمون سټیمولیټ دی سیکریشن اف دی گروث هارمونز نو دې څه چم کې چې کوم زموږ گروث هارمون دی یعنی کوم چې موږ غټي کوم هارمون یعنی کوم چې موږ په سایز کې غټي یا په جسم کې هډو کې راغټي یا په هر اوزا کې چې موږ غټي یعنی زموږ د جسم د غټېدل یا وده کوونکې هارمون دی ریلیزي چې کوم هارمون د دې لپاره په کار وي هغه د کوم د غټېدو لپاره چې کوم هارمون په کار وي هغه د جی ایچ آر اچ په نامه باندې کوم هارمونز دي د تولیدي یعنی دی هغه ته اجازه ورکوي هغه اکټیو وي چې هغه بیا موږ مخته غټ کې سیدم important regulator of growth metabolism and body structure د ودې هورمون خوشې کوي او کوونکې هورمون د ودې هورمون سره سریعت هڅوي د ودې هورمون میتابولیزم هم تنظیم کوي یعنی د دې مطلب دا د دې جملې مطلب دا دی چې دا ډېر امپورټنټ رول لري یعنی ډېر اهمیت لري څنګه اهمیت لري زموږ ریګولیټي یعنی زموږ کوم هورمون چې دی د گروث هورمون چې دی هغه د برابرۍ زیاتي یعنی کم ځای کې چې زیات پکاري زیات ریلیز کېږي کم ځای کې چې کم پکاري هغه ته کم ورستي نو د وای دا ریګولیټر کار هم کوي یعنی تنظیمي هم سره برابرۍ هم او میتابولیزم کار هم کوي میتابولیزم کې هم د کار کوي چې میتابولیزم څنګه کار وکړي چینجینګ څنګه وکړي فیټ څنګه بدل کړي شوګر څنګه سٹور کړي سیده او بل د سیستم کې بوډي سټرکچر خو نه لازمه خبره ده چې گروث هورمونز دي چې بدن بور سره برابرۍ د بدن کم چې جوړښت دی هغه د سره برابرۍ سیده راځي چې مخته زول ګر ویډیو چې پر دې د کوم وجدي بیا سیده راځو اوس ګور مخته د جی ایچ ټیسټ په نامه باندې کوم مین سبجیکټ ما راخصې دي ما وختي درته ویل یو جی ایچ و یو جی ایچ آر ایچ په نامه و سیده اوس جی ایچ وایو درته جی ایچ ته په نورو نومانو باندې وایي کېږي هغه ته وایي کېږي جی ایچ یعنی جی ایچ ایچ په نامه باندې راځي سیده دواړو فل فارم زه ته یو ته وایي کېږي گروث هارمون یو ته وایي کېږي هیومن گروث هارمونز یعنی د انسان د ودې هارمون سیده راځي چې مخته ځو دغه هغه جمله په دلته هم راغلی ده سیده also called somatotropin اور هیومن گروث هارمون د ودې هارمون چې د جی ایچ یا د سیموټروپین یا د انسان د ودې هارمون هم ویل کېږي یعنی د دې هغه جمله ده کوم جمله چې مخته درته ویلې دی وایي چې کوم جی ایچ چې دی دا د انسان د ودې هارمون په نامه باندې یادېږي یعنی د انسان د غټېدلو د هارمون په نامه باندې یادېږي سیده دې ته په نور نومانو باندې وایي کېږي هغه نوم مې درته ویل یعنی سوموټروپین په نامه باندې هم دې ته وایي کېږي سیده ولې دا په دې ته وایي کېږي چې اوس مخته سره خلاصېږي سوموټروپین دې ته ولې وایي کېږي سیده راځئ چې جمله په جمله ځو ایچ جی ایچ یعنی هیومن گروث هارمون is a naturally hormone your pituitary gland release that promote growth in child د انسان د ودې هورمون یعنی جی ایچ یو طبیعي هورمون دی چې د ستاسو د پچوټري غدود خوشې کوي چې په ماشومانو کې د ودې هڅوي یعنی د مطلب دا دی وایي چې دا کوم ایچ جی ایچ چې دی دا یو هورمون دی چې قدرتي زموږ په جسم کې پچوټري ګلینډ چورته وایي په هغه کې انټیریر لوب صحیح په یاد وساته انټیریر لوب کوم چې انټیریر یو پوسټیریر لوب دی یو انټیریر لوب دی دا لوب یو حیثیت وایي کېږي نو دی وایي هغه د قدرتي طور باندې زموږ په جسم کې خوشې کوي یعنی ریلیزي علاقې د چیش دپاره چې د کوچنیان
په غټ شي، یعنی کوچنیان وده په وکړي، کوچنیان دا سایز چې دي دا کم قد چې دي دا غټ شي. سیده راځئ چې مخ ته ځو، نور جملې هم دي، بیا به جمله په جمله به دې سر د خلاصوم. سیده helps to maintain normal body structure in adults and play a role in metabolism both children and adults. په لویانو کې د بدن د نارمل جوړښت او ساتلو کې د مرسته کوي، او په ماشومانو کې او په لویانو کې د متابولیزم کې رول لوبوي. یعنې د دې جملې مطلب هغه دی چې وختي ما درته وویله. صحیح ده. نو دوی وایي چې دا کم جی ایچ هارمون چې دی دا زموږ په جسم کې، یعنې کوم چې زموږ جسم چې دی دا کم زموږ بدن چې دی د دې سټرکچر، یعنې د دې کم جوړښت دی، د دې کوم ساخت چې دی هغه سره برابر ساتي، یعنی په غټېدو کې مهم رول لري، او که هغه که څه کوچنیان وي که څه غټان وي. صحیح ده. نو دوی وایي د میتابولیزم ما وختي درته ویلی دی چې کوم د کیمیکل ریاکشن وي، یعنی انرژي بدلېدل یا د یو بل شی په انرژي بدلول یا ګلوکوز بدلول یا یو شی بدلول، هغه ته میتابولیزم وایي. نو دوی وایي د هغه میتابولیزم هم د مینټین سره ساتي. صحیح ده. راځئ چې مخ ته ځو. د دې فنکشن بیخي ډېر دی، خو لیکن یو فنکشن لا بل درته وایم، بیا ځو مخ ته. سیده including helping to keep your blood sugar glucose level within health range. ستاسو د وینې کې د شګر ګلوکوز یا کچه په سالمه حدود کې ساتل کې او مرسته کول شي. یعنې د دې مطلب دا دی چې کوم میتابولیزم ما درته وویل، په میتابولیزم کې شګر راځي، شګر خو کیمیکل دی. سیده. نو دوی وایي کوم شګر یا شکر چې ده هغه سره ساتلو کې مرسته کوي، سمې سره ساتي، یعنې مینټین ساتي، خپل د رینج څخه دی پورته نه ساتي، یعنې خپل په رینج کې ساتي، هیلدي یعنې سم صحتمند ساتي سره. سیده شامل په دې شانو کې، یعنې انرژي په فیټ بدلي، فیټ په دغه بدلي، دا ګره کار په دې کې. سیده نور هم بیخي ډېر فنکشن دی په دې عکس کې، زه در ښکاره کوم، ولې ویډیو غټېږي، بره دې په خلاصه باندې سر نه خلاصېږي، زه دې مخ ته خلاصه در خلاصوم په ویډیو په دغه باندې. بل یوه جمله له بله د سره په یاد وساته، بره دې زه خلاصه د دې درښیم. سیده cell in cartilage called یعنې chondrocyst and cell in bone called osteoblast receive signal from the HGH to increase replication and thus allow for growth in size. یعنې دی وایي دا کوم د دې جملې مطلب دا دی وایي چې دا کوم عضوي حجرې چې وي هغه د کوم چې د کونډروسیس په نامه باندې یادېږي، نو یا د هډوکو کوم اوسټیوبلاست کوم حجرې چې دي، نو هغه ته دې سیګنل واسطي، دا کوم جی ایچ چې دی دا سیګنل ورواستي، یا دی خپله ورشي هلته سیګنل ورکړي چې ته دغه وکړه، اجازت ورکړه چې دی غټ شي، دا جسم غټ شي، یعنې دا ډوکې غټ شي، یا دا کوم کرپنډوکي چې ورته وایي د دې دا حجرو ته هم دی سیګنل ورکړي چې کوم د کونډروسیس په نامه باندې یادېږي، هغه ته وایي چې ته دا کرپنډوک یعنې دا کوم مسلس چې دي یا دا کوم کرپنډوکي چې دي دا سره غټ کړه. صحیح ده. په دا سایز کې سره غټ کړه، مطلب دا جسم نور سره غټ کړي. سیګنل اول دوی دوه ته وځي، اوسټیوبلاست ته وځي او کونډروسیس په نامه باندې کوم حجرې چې دي دا دې ته ورځي. صحیح ده. او کوم ځای چې ما غلط او بیا ته خپل درکوي. نو اوس د دې جملې یعنې د دې دواړو جملو مطلب دا دی، دی وایي چې دا کوم جی ایچ آر ایچ په نامه چې کوم هارمون چې دی اول وارې دا سټیمولیټ کېږي، یعنې دا د دماغ سره ریلیز کېږي، بیا څه چم کېږي ځي انټیریر لوب ته ځي. انټیریر لوب ته چې ورغلی دی هلته ورشي دغه وکړي جی ایچ په نامه باندې هارمون راوباسي، یعنې خالي ګروت هارمون راوباسي. دا بیا څه چم کې دا بیسل کار کوي، او جی ایچ چې دی هغه سټیمولیشن کار کوي، دا بیسل یعنې بیس برابروي، د جسم دا کوم بنیادي لاره چې د هغه برابروي. دی بیا ځي نور مخ ته، نور ځایو ته هم ځي، بیخي قسم حجرو ته ځي، لیکن دوه حجرو ته لازمن ځي، کارټیلیج ته ځي، کرپنډوک چې موږ ته بولو، او یو بونز ته ځي. نو د هغو حجرو ته ځي کوم چې ما وختي درته ویل، یو د اوسټیوبلاست په نامه باندې دی او یو د کونډروسیس په نامه باندې دی. سیده. او دا د دې جملې او د دې دواړو د خلاصه وسیده. او په دې کې یو بل خبره په یاد وساته چې د آی جی اف 1 چې دی دا بیا د جی ایچ سره ریلیزېږي. سیده. د جی ایچ چې کوم د بیسل ورته وایي هارمون د دې سره ریلیز کېږي. په دې باندې بیا زه ویډیو درښیم چې دا چیش دپاره کېږي چیش نه کېږي. سیده. دا اوږدي په دې وجه پر سر دې بیا نه په خلاصېږي. سیده. زه اوس ګورو نارمل رینج ته دې ګورو، جی ایچ لیول څه د جی ایچ لیول چې دی هغه په دوه قسم دی. سیده. یو د نینوګرام په حساب دی، یو پیکو مولز لیټر په حساب دی. سیده. نو راځو اوس ګورو دواړه به زه درښیم. میلز
15 نینو ګرام پر ملي لیټر پورې استعمال دي. نینو ګرام 15 دی صحیح ده. میلز چې کوم 226 چې دی هغه پیکو مولز لیټر په نارمل راځي صحیح ده. فیمیل یعنی په ښځو کې هغه د 10 نینو ګرام پر ملي لیټر پورې دی او د فیمیل چې کوم 452 پیکو مولز چې دی هغه 452 پیکو مولز لیټر باندې نارمل دی صحیح ده. اوس جی ایچ سټیمولیشنز جی ایچ چې دی کوم چې د سټیمولیشن وي دغه د کوم مجتز ورته جی ایچ آر ایچ چې دی دا دواړه یو رقم دي. جی ایچ او جی ایچ آر ایچ دواړه یو نارمل رینج دی صحیح ده. باید وساتئ صحیح ده. 10 نینو ګرام پر ملي لیټر پورې دی صحیح ده. او که په ویډیو باندې سر نه خلاصوي کوم ځای غلط شوی هغه دوه مارې سره تکرار خپله سمېږي صحیح ده. ول دا دلته جملې سمې نه دي لیکلي په دې وجه صحیح ده. اوس ګورو چې دا په کم کنډیشن کې دا ټیسټ موږ ولې کوو او کم کنډیشن کې دا موږ دا ټیسټ ور ریکمنډ کو یا موږ ته مهم دی. اول کنډیشن دی یعنی کنفرم کو یا اکرومیګالي په نامه باندې. اکرومیګالي یو داسې حالات دی چې په دې کې د لاس یا مخ غټ شي. نور بدن پر هغه ځای لیکن دی د لاس او د مخ غټ شي په دا عکس کې به وینئ صحیح ده. نو یو بل ته چې کو کنفرمو ګیګاټیزم په نامه باندې. ګیګاټیزم و دغه ته وایي چې دا انسان بیخي غټ شي بیخي دا وګوره په عکس کې دا څو کسان چې دي کوچني معلومېږي دا یو بیخي غټ شي نو هغه خپل د رینج بیخي غټ شي بیخي غټه وایي کېږي ګیګاټیزم وایي کېږي. یو ګورو شارټ سټیچر ورته وایو. شارټ سټیچر به داسې حالات دی چې په دې کې دا انسان چې دی پر کوچني کت پاتې شي د کت بیخي کوچنی وي په دا کت مطلب په کوچني کت باندې پاتې شي نور غټېږي نه. نو دا حالات هم موږ په دې معلومو یعنې دا کوی صحیح ده. اوس ګورو چې دا په کومې ناجوړیانې کې پورته کېږي یعنې دا خپله د هارمونز په کومې نورو ناجوړیانو کې پورته کېږي او کنډیشن و هغه دا نور نو هغه دی اول نن کینسرس یعنی بیناین ټیومر مارکر چې ورته وایي. بل دی کرټین ټیومر مارکر آف دی پنکریاز لنګ کینسر یعنی دا په درې کینسر کې پورته کېږي یعنی کوم چې کینسر نه وي سرطاني نه وي پیچوټري ګلینډ ټیومر وي او یو چې هغه ټیومر چې کوم په پنکریاز کې یعنی سرطان وي یا په شوژو کې کوم سرطان وي په هغو کې هم دا پورته کېږي. د کښته علامات چې اوس در ګورو په کوم حالات کې ښکته کېږي هغه براین سرجري یعنې دماغ چې کوم سرجري سوي یا اپریشن سوي په هغه کې ښکته کېږي او پیچوټري ټیومر کې ښکته کېږي او ټریټمنټ او براین چې کوم وید ریډیشن شروع دي یعنې چې کله چې ته د دماغ کوم علاج شروع یا کوم شواوې چې ته دماغ ته ورکوې د هغه د وجې سم ښکته کېږي. پور بلډ سپلای ټو براین یعنې وینه سمه د دماغ ته نه رسېږي هغه د وجې هم کېږي. انفیکشن د وجې هم کېږي یا د هارمونل کوم مسله وي چې هغه په دماغ کې یعنې امبیلنس یا هایپوتالاموس د وجې یا پیچوټري ګلینډ د وجې څخه نو د هغه د وجې هم دا ښکته کېږي صحیح ده. اوس د دې ټیسټ به ته څنګه کوې او ستا سره به چیش در سره وي لازمن صحیح ده. هغه به سیرم در سره وي چې په هر ټیوب کې در سره وي که جیل ټیوب در سره وي که ریډ ټیوب در سره وي صحیح ده. او مشین چې دی هغه په کوبس ای 412 کې کېږي صحیح ده او په نور مشینانو کې هم کېږي هغه په قسم مشینانو کې کېږي. او کوم ویډیو کې کوم ځای غلط کړی یا ما سم نه ویلي هغه بیا تاسو خپله په د لیکایي ماده لیکلی ده هغه باندې